जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसार द क़यामत बयान करी, लेकिन अलत तईन अगर तारीख च दा वरस ब कम औरस बांधे बदा कम तारीख बांधे बदा औरस बर्पा कीगी दा सेवा द खुदाय न बल चाहता नहीं। रिवायातों के राजी चे दा वरस बद जुमी भी क़यामत च प कम औरस बर्पा कीगी नो दा वरस बद जुमी। अल्लाह दे अमान राखी चे ऐलान द क़यामत मुशी औ द जुमे उरजी औ खलक चे दे ड्रामो ताओ ब्लू प्रिंटुनो ताओ डमानो ताओ डमो ताओ वादवी और नास पियो क़यामत पे बर्पाशी चे दे कौम हाल बसे। यो खुदा चे क़यामत रागे और तब सजदा प्रोते पमांजो वलाड़े चरता अल्लाह अल्लाह के क़यामत रागे और तडमो तनास्ते ड्रामो तनास्ते वीसियारुना गोरे ददी जुमे पोरज लगदी शितम ख्यालो पाकिस्तान हुकूमत देरे मेहरबानी कड़ी दी खो यो लोया मेहरबानी दाम दा चे द टोल अतोरजो डमतोबुने जुमे तरा जमा करी। नो हदीस के राजी चे दा उरस चे दा बद जुमे उरस उस जुमे उरस ता जुमा वने वाई द ढेर वजूहात उलमाओ बयान करी। यो वजह दाम दा चे द आदम अलैहिस्सलाम और द बीबी हवा मुलाकात पा अरफात के शवेव नो दगा उरजम द जुमे वा अरफात मैदान तोम ज़का अरफात वही चे अल तारुफ शवेव द बीबी हवा और द आदम अलैहिस्सलाम ते जंगली दरे सवा काल पस शवेव नो अगे तज़का अरफात ब्या द दीदा मुलाकात चे शवे दे नो दगा उरज तम द जुमे उरज वा बल दे उरज त जुमम ज़का वाई चे खलक पके मानजता जुमातुनों के डेर राजमा की लोया वजह उलमाओ दाली कले दे दे उरजी त जुमा ज़कवाई चे द टोल कायनात दुनिया चे द पदग उरज बड़ा जमशी और खुदाय तब पीश नो दा उरज बद जुमी जुमे उरज द खुशाले उरज न दा न द गडे दो उरज दा न द कंजर तो उरज दा जुमे उरज देर लोया द खतरे उरज दा चा से न चा क़यामत पे बर्पा कीगी चा हमदा जुमा नशी चा आजमती ब्या तुमरा दे आजमती तुमरा दे आजमती दुमरा दे चे द जियारत पौरज नवर प्रेवतो न रस्तो और द जुमे पौरज नवर प्रेवतो न मख के पदे टाइम की कम सड़ी न सा हुआ था अगर बांधे ब तर क़यामत पोरे द कब्र आजाब नहीं द जुमे दौरजी बुजुर्गी और तकद्दुस उन दुमरा उचल यानी अल्लाह पाक दे उरजेला सुमरा लो अहमियत वर करे हदीस के राजी चे द आजाब बचंग नहीं पदे मड़ी चे द जुमे पशपाओ जुमे पौरज मड़ी वही दा से बनी पे चियो जुमा बांधे दे मरशो नो दा जुमा दे बली जुमे तशपाड़ी चे बला जुमा राशि आगा जुमा बे वकालत की चे ना द सा पमा के खतले वा
خبردار چې عذاب نږدې را نشي هغه جمعه به بلې جمعې ته وسپاري تر قیامته پورې به په دې سړي د قبر عذاب نه د جمعې عظمت هم بیا دومره اوچت عزیزانو په ټوله هفته کې د 2 ورځو عظمت ډېر اوچت دی یو د جمعې عظمت او یو د پیر د ورځې عظمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت اقدس چې دی د پیر په سحر شوی او بیا وفات هم د پیر په ورځ شوی نو د پیر ورځ او د جمعې ورځ په دې اتو واړو ورځو کې ډېرې لویې د شان ورځ نو عزم دا کولو چې علی التعین تاریخ د قیامت معلوم نه دی لیکن چې کله برپا کیږي نو ورځ به د جمعې وي او برپا کیږي به څنګه اقتربت الساعة وشق القمر اقترب ماضی صيغه چې الله دې یو شي د پاره وای د دې دا معنا ده چې قیامت تیر نه ده اقترب دا معنا چې داسې وګڼه لکه چې دا ورځ تیر شي وي تیر شوی شی یقیني په نسبت سره راتلون کی شي تا نو اقتربای ماضی صيغه ځکه ویلا چې دا داسې وګڼه لکه چې تیر شي ډیر نږدې ده هر څه هیبت به څومره هیبت به دومره قرآن کریم د دغه ورځې هیبت بیان کړی دی یوم یجعل الولدان شیبا دا به دومره سخت ورځ دومره سخت ورځ وي چې د ډېر هیبت نه به الکان پکې سپینګیري شي الکان به سپینګیري شي او السماء منفطر به آسمان به ټوکړي ټوکړي شي او پزمکه به راوغورځي دا د انساني عقل خبرې نه دي اسمان به مات شي د ډېر هیبت نه به ملایکې د اطرافو ته منډې ووهي اسرافیل علیه السلام به شپېلی وغږوي په شپېلی کې به څه وایي په شپېلی کې به وایي چې او زړو شوو غوښو او زړو شوو هډوکو تیار شئ او راپاسئ د پاره د حساب د چا د بدن غوښې او هډوکي چار ځای ته رسېدلي داسې د هوا کې به راوالو او جسم به مرکب چې دا څنګه یې داسې به جوړ شي او روان اوس کافرو به څه وي پیغمبر چې دا خبره قرآن وکړه هغې ووایي چې اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید مونږ چې مړه شو او خاورې ایره ایره شو بیا را ژوندي کېدل دا زمونږ عقل نه مني قرآن راغی چا یحسب الانسان ان لن نجمع عظاما ستا دا خیال دی چې ستا دا هډوکي به زه بیا برابر نه کړم راجمع به نه کړم بلا قادرین علی ان نسوی بنانا هډوکي دې راجمع کول خو پرېږده چې دې ګوتو کې دې دا نری کرښې چې دي دا به م رانه لاندې باندې نه شي اوس حیران کن خبره درته بله وکړه په دې اوس تاسو څه په ډب یئ دې ګوته کې که داسې په خوردبین باندې وګورئ نری نری کرښې شته پکې دې ګوتو په کاغذ ګوته لګوه د پلارو لګوا د زویو لګوا د ښځو لګوا د مورو لګوا د پلارو لګوا وغیره وغیره پردی ګوتې ولګوا
په کروڑونو ګوتې ولګوه د هر یو ګوتې کرخې چې دي د یو بل نه به مختلف دا یو دا د ګوتو کرخې دي دا هم د یو بل نه به مختلف. اوس وګوره بل حیران کن خبره بله وګوره. ته سړی ستا ښځه ده بچی دي شوي دي صاحبه 8 شوي دي یا 10 شوي دي یا 6 شوي دي یا ستا یوه نطفه ده والسماء وخشا والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق. انسان دې دا خیالو کې چې دا ما د څه شي نه پیدا کړی دی. د انسان دې ځان ته وګوري لکه دا تسمار خان چې اوس ځان ته وایو په پنجو داسې ګرځي لکه د کارغه په شان. دې د سوټای زوی ته ووایه چې فلینظر الانسان مما خلق. ته دې ځان ته وګوره چې ته ما پیدا کړی د څه شي نه. بې ادبي دې معافي. دغه نطفه چې دا ته پیدا یې تا ته په لاس کې اچوم ته به وسټئ وبې سټئ ها دغه ساس کې چې دا ته پیدا یې دا درته په لاس کې اچوم وبې سټئ ولې څه شی دی ها پړیتا دا نو ته پاکي بیا دغه نطفه چې دې سره یو ځای کېږي او د مور په رحم کې او هغه دواړو نطفو نه بیا ته جوړېږي هغه د مور د رحم نطفه تا ته په لاس کې اچوم ته به وسټئ هغه نطفه مو ګوره او دا ته چې ته پیدا یې دا مو ګوره. نو چې د پلیتې نطفې نه پیدا یې خو د پلیتې بچی نو سړیتوب زده کړه کنه. تاسو خیال فلینظر الانسان مما خلق. انسان خود خدای وی دا خیالو کې لګ چې دا پیدا د څه شي نه دی. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. دا هغه دوو نطفو نه مې پیدا کړی دی چې د پلار د ملا نه راځي او د مور د سینو نه راځي. دې ته سوچ وکړئ. دا د حیرانتیا خبره نه ده. دوه ساس کې یو د مور رحم کې دی او یو ستا د پلار په ملا کې دی. دا دوه ساس کې د مور په رحم کې یو ځای کې او په هغه رحم کې ته اوس ما ته ووایه چې کومه ډانچه ستا جوړه شوې ماشوم چې څه وخت کې را پیدا شي د مور نه ته ورته ګوره. دا د سترګو مشینري چا دننه نه استوا د دې بڼو دا مشینري چا دننه نه استوا د دې اډوکو دا مشینري چا دننه نه استوا دا د دې ګوتو دا قالب دننه چا دننه استو. دومره غوندې د پوکاڼۍ عمره رحم دی او د پوکاڼۍ عمره رحم کې څومره ښایسته ماشوم د دوو څاڅکو نه جوړ شي. دې ته د انساني عقل رسۍ کېدی. دې نه زیات حیران کن شی بل څه شی بیا په کومه لاره چې راوباسي عقل ورته حیران. قرآن څه وایي چې د مور په خېټه کې دې جوړ کما نو د بار راتلو د پاره دې بیا څه پروګرام جوړ کم ثم السبیل یسر د بار راتلو لارم درته اسانه کړ. تیر ورځو کې یو سړی را باندې پیښ شو نو موږ سره بجلیګر کې و
اوس زما جماعت نه بار داسې مخامخ ټټای چې ټټای وي نو ټټای کې چغې دي چې وای وای خلکو ورمنډې کړې چې هلکه څه چل دی ویلې غول راکن خطي او رانوځي نه اخر چې خلک وراله ویله لکه چغې موا خدای دې بیا خو باسه خو چې یو ولا په دې ولو زور کړی چې په ولو زور کړی دی نو هغه چې کړي دي دمره غوندې پچه تېوتې ده دمره پچه چې پې زه وراله زما هغه وخت کې لیونی غوندې هلکه څه چل دی ویلې دا پچه راکړه اړه کې مې سوچ کوله د بولاټوپ په ډانچه مې واچو چې دومره پچه یې پکې نښلولې وه څومره چغې والي چې ټول بجلیګرې را خبر کړ دا دومره غټ ماشوم چې په کومه لار قدرت راوباسي تاسو هغه چغې چېرته اورېدلي دي ولې خدای ویلي دي چې ثم السبیل یسره زه چې ماشوم د مور په خېټه کې جوړ کم نو بیا د بار راتلو لارم ورته زه اسانه کړم بې تکلیفه راشي دا د حیران کن خبره ده که نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې د الله هره کارنامه چې ده ا د انساني عقل نه بار په شپېلی کې څه ووایي اسرافیل زړو شوو غوښو زړو شوو هډوکو تیار شه عزیزانو یک دم به په دغه ورځ دا ځمکه د تانبیش او دا یوه ورځ به وي څومره د حساب 50,000 کاله کان مقداره 50,000 سنه 50,000 کال علما وایي چې 50,000 کاله داسې نه د هغې زمانې یو کال به د دې دنیا د 50,000 کال عمر یوه میاشت به د دې میاشتو د 50,000 میاشتو عمر یوه ورځ به د دې دنیا د 50,000 ورځ عمر خو دې له لږ ضربونه ورکه بیا ته ما به پوهې چې دا یوه ورځ به کروڑونه کالی کروڑونه کال ځمکه به د تانبي وي نور به یو نیزه اوچتي د هر سړي د خپو غوښې به په ځمکه پورې پاتې کېږي او سترګې به تندي ته وتښتي د ډېر یرې او هیبت نه او مازغه به په سر کې د وریجو په شان خوټ کېږي بیا به بورډونه لګېدلي بورډونه د هرې ګناه خلقو به ځان ځان لډلی د زناکارو ډله به جدای بورډ به لګېدلی هذا جماعت الزنات دا د زناکارو ډله ده د غلو ډله به جدای هذا جماعت السرقه د هر چا به خپله خپله بیا به دا ډلې ډلې خدای ته پیش کېږي کروڑونه کال عزیزانو غم د دې پکار چې په دغه ورځ به مونږ کوڅه او دام په سر ده ایو بزرگ د بل بزرگ په قبر تیرېده پوښتنه یې وکړه چې سال دی هغه د لاندې نه ورته آواز وکړو پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي پته به درته ولګي سکندونو خبره ده که اوس تاسو ته څه پته ده چې دې جومات نه وځئ چې کور ته به ژوندي رسئ که نه به شته ورته پته لاره کې غړز اکسیډنټ یې وکړو خلاص هارډ یې فیل شو خلاص کم شی دی چې د هر شي نه نږدې دی هغه صرف مرګ دی د هر شي نه نږدې نه ځوان ګوري نه هلک ګوري نه زوړ ګوري نه بوډا ګوري خو ټک پړک دا شی زمونږ په سر دی او د دې غم په کار دی غم یو شی دی یو شی څه شی دی
چې اجتناب د غیر چارو نه په ژوندو نه کړې چې اجتناب د غیر چارو نه په ژوندو نه کړې سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې د خطر لار کومه یوه ده دا لار د قیامت چې دا ته ور روان دا د خطرې لار ده چې اجتناب د غیر چارو نه په ژوندو نه کړې سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو لشي عادتي توبه څه ته وایي یا الله توبه یا الله توبه یا الله نه په عادتي توبه بخلاص د ګناهونو نشي سونه سوحا غوندې توبه محکم سوګند نکړي حلال حلال ګڼه حرامو نه پرهیز کا مدام حلال حلال ګڼه حرامو نه پرهیز کا مدام لکه د اوښ په شان په دواړو جام نوش خوندو نکړي حلال حلال ګڼه حرامو نه پرهیز کا مدام لکه د اوښ په شان په دواړو جام نوش خوندو نکړي تب په ورځ د قیامت کې به حیران ولاړې اک بک به ولاړ دې څوک بدل نږدې نه راځي رور لا قرآن دام ویلي که یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه ادا سی ورځ ده چې سړی به ضرور نم لري لري منډې وي د ښځې نه به هم لري لري منډې وي د پلار نه به هم لري لري منډې وي د مور نه به هم لري لري منډې هلکه ولې منډې وي وروره که د ده څه په کار شو ما نه غواړي که ما سره نه زه به بیا چا نه غواړم